دا الله سورۃ ذوالحجې په دې کې الله رب العالمین ته العمل الصالح ویلې خبره اسانه کړ هر نیک عمل چې بس ما او ته مخې ته کم نیک عمل مخې ته راتلو بس هغه کوه د نور ورځو په نسبت الله ته دې ورځو ډېر محبوبي ولې د الله رحمت ډېر په جوش کې وي په دې ورځو دا حج موږ ته یو تعلیم راکوي چې ګوره د قیامت په ورځ به دغه شان عهدې ختمې شي د قیامت په ورځ به په دغه شان باندې مرتبې ختمې شي ټول خلک به یو شان د الله دربار ته رواني میدان محشر ته لکه نن چې د حاجیان صاحبان میدان عرفات ته روان دي مینا ته روان دي مزدلفې ته روان دي او دې میدان د عرفات کې راغونډ دي دغه شان میدان د محشر کې به خلک د الله مخې ته پیش کېږي دا به پکې نه چې دا پکې بادشاه او دا پکې ګدا دا پکې مالدار او دا پکې غریب او دا پکې قوي او دا پکې ضعیف او دا پکې آقا او دا پکې غلام دا خبرې به ختم شي د دې ذوالحجې څه غوره دي ورځې او د رمضان اخري عشره کې څه غوره دي شپې هغه شپې ډېرې قیمتي دي کې څه ده ليله القدر ده دا ورځې ډېرې غوره دي ځکه په دې کې څه ده یو پکې غټه ورځ یوم العرفه ده او بله پکې لویه ورځ هغه یوم النحر د قربانۍ ورځ دا دوه عظیمې ورځې دي په دې وجه دا ورځې ډېرې غوره دي او د احکام او مناسک د حج د ورځې ادا کېږي ځکه د الله نبي چې کله د دې فضیلت ذکر کوي د دې د ورځو صفت کوي په دې دنیا کې هر انسان یو مهنت او یو مشقت کوي خپل ځان کړی څوک په ښو کارونو کې او څوک په بدو کارونو کې قرآن کریم کې الله رب العالمین دا موضوع ځای په ځای ذکر کړی ده او الله رب العالمین فرمایي چې تاسو ځان په هغه کارونو کې ستړي کړئ ځان پکې وکړوئ چې وروستو ستاسو دپاره په آخرت کې یو ذخیره وي ستاسو د آخرت په اکاونټ کې څه نیکۍ جمع شوي وي اول ته ستاسو په کار راشي په هغه میدان کې چې رور د رور نه تښتي او بچي د مور پلار نه او مور پلار د بچو نه تښتي او ښځه د خاوند نه او خاوند د ښځې نه تښتي او دا نږدې نږدې رشتې دا په کار نه راځي په هغه ورځ د انسان سره صرف خپل ایمان او نیک اعمال چې په دې دنیا کې ځان په کومو اعمالو کې ستړی کړی دی ځان یې کړولی دی دغه اعمال دا به د ده دپاره سبب د رڼا سبب د نجات سبب د خوشحالۍ وي زما محترم ورونو د الله سبحانه وتعالی په موږ باندې ډېر لوی فضل او کرم دی چې یو د خیر دروازه هغه بندېږي نو بله کولاویږي رمضان المبارک نه بعد شوال د وړوکي اختر میاشت نه د حج هغه دغه شروع شي احرامونه تړل دپاره د حج دغه د حج د تیارۍ میاشتې وي د شوال شپږ روژې څومره لوی فضیلت دی بیا په ذوالقعده کې د الله حرم ډک شي په ذوالحجه کې د حج احکام شروع شي نو زما محترم ورونو نن 28مه ذوالقعده ده نن د جمعې په ورځ 28مه ذوالقعده 1440 کال د هجرت د هغې نن 28مه ذوالقعده ده چې دا د اسلامي کال 11مه میاشت دې نه بعد به د اسلامي کال دا 2 ورځې بعد که میاشت د یو کم دېرشو شوه نو سبا به میاشت ختمه شي بله ورځ به نوې میاشت شروع شي سبا هفته ده او د اتوار په ورځ به نوې میاشت شروع شي او ذوالحجه به سټارټ شي او په هغې کې به په 8مه ورځ حج شروع شي او په 10مه ورځ بیا قربانۍ ورځي په 9مه بیا د عرفې ورځي تاسو مخکې خبرې اورېدلې الحمدلله نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي د چا چې دا اراده چې زه قرباني کوم الله تعالی ورله وس ورکړی نو څنګه چې ذوالحجه داخله شوه دا به خپل ویښته خپل نوکان نه اخلي خپل ویښته او نوکان به نه اخلي او کم چې د برید ویښتان دي زیر ناف ویښتان دي چې د هغې اخیستل مسنون دي نوکان دي دا به نه اخلي نو دا خبره مې رامخکې ځکه کړه کېدای شي وروستو رانه پاتې شي چې کېدای شي د اتوار په ورځ اولنۍ ذوالحجې نو نن هم انشاءالله ملګرو به ویښته او نوکان اخیستي خو بیا هم که چا نه نن هم پاتې نو سبا دې واخلي ځکه کېدای شي که دا میاشت د یو کم دېرشو شوه نو سبا به دا ختمه شي او بله ورځ به بیا اولنۍ ورځ د بلې میاشتې شي د ذوالحجې او که د دېرشو شوه نو بیا به د اتوار په ورځ دا میاشت ختمه شي او د پیر په ورځ به بیا نوې میاشت شروع شي اوس دا الله ته علم دی چې دا میاشت د یو کم دېرشو کېږي او که د دېرشو احتیاطاً دا پکار ده چې سبا د هفتې په ورځ انسان خپل ویښته نوکان وغیره دا واخلي د چا چې اراده ده چې زه قرباني کومه دا ډېرې عظیمې ورځې دي زما محترم ورونو قرآن کریم کې الله رب العالمین دې ته ایام معلومات ویلي دي
دې ته ایام معلومات ولې ویلي دي؟ یعنې هغه معلومې ورځې چې الله رب العالمین د دې حج د احکامو د مناسکو د ادایګۍ دپاره مقرر کړي دي. په هغې کې د اولنۍ 10 ورځې او بیا وروستو هغه 3 چې هغې ته ایام التشریق وایي دا پکې داخلي دي. دا ډېرې عظیمې ورځې دي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغوی وایي زمونږ د نبي علیه السلام په دور کې معمول به دا و زمونږ طریقه چې څنګه به ذوالحجه داخله شوه موږ به پکې تکبیرات ډېر ویلې. که څوک حج له تلي که نه تلي تکبیرات به ډېر ویل. بیا دا تکبیرات صرف مونځ پسې نه دي لکه زمونږ د ډېرو خلکو زموږ خپل هم دا عادت دی او د عامو خلکو عام خلک خو د عرفې د ورځې نه شروع کوي تکبیرات او بیا چې کوم دی ایام تشریق اخره پورې وایي مازدیګره پورې. نو صحیح دا ده چې په دې 10 ورځو کې به صحابو تکبیرات ویل. خو دا صرف مونځ پسې نه دي. دا چې ته بازار ته روانې په لاره روانې په کور کې بچو سره هم را یادوي هغې ته م وایې تکبیرات وایې زنانو ته یې م وایه کور کې ماشومانو ته م وایې تکبیرات وایې په دې ورځو. دې ورځو کې د الله بړایي د الله عظمت د الله لویوالی دا ډېر ډېر ذکر کول پکار. حالانکې موږ هر وخت د الله بړایي وایو الحمدلله. چې دا اذان کېږي م الله اکبر د الله د بړایي چغې چې ختمیږي م الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله د الله تکبیر او توحید باندې اذان ختمیږي. چې شروع کېږي د الله د تکبیر او د توحید نه شروع کېږي الله اکبر 4 ځله بیا اشهد ان لا اله الا الله د الله د توحید د ګواهۍ نارې او چغې د خاصم 15 ځله د اواز کېږي. په اقامت کې بیا کېږي. مونځ چې کوو بیا مونږ وایو الله اکبر چې مونځ شروع کوو. مونږ هر وخت د الله د کبریا چغې وهو د الله د لویوالي چې د مسلمان په زړه کې به د الله لویوالی د مخلوق او دغه رنګه د نورو خلکو لویوالی به په زړه کې نه د مسلمان عقیده دا به مضبوطه وي په الله رب العالمین په توحید باندې چې د رکوع تر راښکته کېږي بیا وایي الله اکبر الله ته ډېر لوی. ګوره زه دا د دونه کمزوری یم چې ولاړو مه دا د راښکته شوم درته وړوکی شوم او ته لوی ذات یې الله چې سجدې ته ځي بیا وایي الله اکبر ځان سم راغونډ کړي الله زه ډېر وړوکی کمزوری یم داسې ګوره راغونډ شوم تا ته او په دې ځمکه درته پرېوتم ښکته لاړم دې ځمکې ته او ته پورته الله یې ته لوی الله یې. هر رکن کې موږ الله اکبر الله اکبر. زما محترم ورونه دا زمونږ مونځ کې ټول الله اکبر الله اکبر دي. د الله د کبریا د الله د لویوالي د الله د توحید نارې دي. په دې ورځو کې به بیا تکبیرات انسان ډېر وایي. نو دا په هر وخت کې ویل پکار دي زما محترم ورونه. په دې عمل پکار دی. زموږ معاشره دې سره عادت شوې نه ده. پکار دی چې موږ دې سره ځان عادت کړو. د عرب ملکونه چې دي دا زمونږ خلک وایي عربو پسې ډېرې خبرې کوي که نه. موږ ته به اوس پرون د 3 اسمان نه راکوز شوي وو موږ خو بیخي بزرګان یو د جنت ټکټ یې په جب کې پرتې دي او د عربو پسې موږ کنځلې کوو. وایي دا خلک وایي پښتانه چې وایي غوښه وسوځي که نه نو د پیتۍ نه ښایي. زموږ مثال د پیتي دی او هغه غوښه ده. عرب چې هر څومره بد شي په دین کې زما او ستا نه د هغوی علم هم ډېر دی عمل هم ډېر دی تکړه دي. ټیک ده ګناهونه خو په هر چا کې ولې دلته بزرګان ګرځي سر چې وایي عرب دا کار کوي عرب دا کار کوي. زه یم دومره پیسې چې تا سره راغی ته به د الله نوم هم وانلې ته عربو پسې لګې. هغه په دې حالاتو کې خپل الله یې نه دی یېره کړی. د هغه د توحید عقیده یې ده د هغه بندګي کوي. نو په دې ورځ کې هغوی په دې خپلو بازارونو کې دا ګاډي ګرځوي د عرب دا نوجوانان. تاسو به ویډیوګانې کتلي او لوډ سپیکر یې پرې لګولي د حکومت طرف نه هم ګرځي ګاډي او دا تکبیرات ویلی کېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. هغوی به دې سنت باندې عمل کوي زما محترم ورونه. نو دې سره ځان عادت کول پکار دی. دا مسنون اعمال دي چې موږ تاسو دې سره ځان هغه عادت. بیا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ذوالحجې د دې اولنۍ 10 په باره کې دا اولنۍ 10 ورځې چې کومې دي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي او بل حدیث پکې د جابر رضی الله تعالی عنه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر. نشته داسې ورځې ګوره دا ما تاسو ته پروژه کې ویلو چې د دې ذوالحجې څه ورځې او د رمضان اخري 10 کې څه غوره دي شپې. هغه شپې ډېرې قیمتي دي. هغې کې څه ده لیلة القدر ده. دا ورځې ډېرې غوره دي ځکه په دې کې څه ده یو پکې غټه ورځ یوم العرفه ده او بله پکې لویه ورځ هغه یوم النحر د قربانۍ ورځ. دا 2 عظیمې ورځې دي په دې کې. په دې وجه دا ورځې ډېرې غوره دي او د احکام او مناسک د حج هم د ورځې ادا کېږي ځکه د الله نبي چې کله د دې فضیلت ذکر کوي د دې د ورځو صفت کوي او د الله نبي فرمایي نشته دی داسې ورځې چې په هغې کې نیک عمل الله ته ډېر محبوب وي او ډېر خوښ وي سوا د دې 10 ورځو نه.
دا الله سورۃ ذوالحجې په دې کې الله رب العالمین ته العمل الصالح ویلې خبره اسانه کړ هر نیک عمل چې بس ما او ته مخې ته کم نیک عمل مخې ته راتلو بس هغه کوا د نور ورځو په نسبت الله ته دې ورځ ډېر محبوبي ولې د الله رحمت ډېر په جوش کې په دې ورځ او دا ټول انسانان مختلف رنگونه مختلف قومونه مختلف نسلونه مختلف رنگونو والا مختلف جبو والا دا د الله حرم ته غون شوی بادشاہ پکې دی وزیرم پکې دی جرنیلم پکې دی بدمعشم پکې دی غریبم پکې دی زنانم پکې ده معذورم پکې دی ماشومم پکې دی یو شان لباس ټول اچولې دا پکې پته نه لګي دا پکې بادشاہ دی دا پکې ګدا دی یو شان سپین لباس کې په سپین کفن کې د الله دربار ته ورغلي او د الله حرم ته غون شوی او مناسک د حج به ادا کوي په دې بنا باندې دا حج موږ ته یو تعلیم راکوي چې ګوره د قیامت پر ورځ دغه شان عهدې ختم شي د قیامت پر ورځ په دغه شان باندې مرتبه ختم شي ټول خلک به یو شان د الله دربار ته رواني میدان محشر ته لکه نن چې د حاجیان صاحبان میدان عرفات ته روان دي مینا ته روان دي مزدلفه ته روان دي او دې میدان د عرفات کې راغونډي دغه شان میدان د محشر کې به خلک د الله مخې ته پیش کیږي دا به پکې نه چې دا پکې بادشاه او دا پکې غدا دا پکې مالدار او دا پکې غریب او دا پکې قوي او دا پکې ضعیف او دا پکې آقا او دا پکې غلام دا خبرې به ختم شي بس هر انسان چې مخکې کېږي نمبر به په څه باندې ملاویږي په صحیح عقیده او په نیکو اعمالو د سنتو مطابق د چا چې عمل ډیر دی خو د سنتو خلاف دی نو په هغې باندې به نمبرې نه ملاوي دې مثال درکړم ستاسو د پوهې دپاره کې په اسانه پوه شي یو طالب علم دی پرچه کې ورته وایي چې ته 15 سواله حل کا د 15 نه شپږ یې حل کړه د 15 په ځای څو حل کړه شپږ خو ټول جوابونه یې غلط وکړه او دا هغه یو شیټ په ځای باندې چې عدله کم ورکوي لس شیټونه یې ډک کړه د جوابونو نه خو ټول جوابونه یې غلط دي دا پاس کېږي که فیل کېږي به هلکه پرچې خو یې ډېره ډکې کړې خواري خو یې ډېره وکړه عمل خو یې ډېر وکړو او بیا هم چې رزلټ راشي دی فیل وي ځکه دنه سوال یو شوی جواب یې بل څه لیکلی دغه شانه عمل دا مثال د بدعت دی چې سړی بدعت کوي ځان به ډېر ستړی کړي ډېر عملونه به وکړي خو سنتونه ثابت نه دی د نبي علیه السلام نه پرچې دې ډېرې ډکې کړي دي خو نمبر دې صفر راغی ځکه دا کوم عمل چې دی خو دا ثابت نه دی د نبي علیه السلام نه لکه دا بعضې خلک په داسې طریقه به اذکار کوي په داسې طریقه به اعمال کوي چې په حدیث کې نه راغلي د نبي علیه السلام نه دي ثابت نو که دا موږ ډېر وکړو ځان به ډېر وکړو نمبر به د قیامت پر صفر راغلي په عمل نامه کې او چې د نبي علیه السلام په طریقه دې عمل وکړو یو جواب چې یو سټوډنټ صحیح ولیکي 2 کرښو کې به لیکلی پوره نمبر به ورکړي هلکه جواب یې صحیح دی موږ به دې ته نه ګورو چې 2 کرښو کې لیکلی که 10 کرښو کې 15 کرښې به یې لیکلي او دغه رنګه 15 جوابونه به ورکړي 15 کې کله 4 جوابونه ورکړي پرچې پاس شي او هغه بل د 15 په ځای شپږ جوابونه ورکړي ټول غلط دي پرچې فیل شي دا مثال دی د سنت او د بدعت سنت مطابق چې لږ عمل هم وکړي نمبر به میلاویږي د الله په نزد د نبي عمل محبوب دی د الله په نزد مقبول عمل زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم هغه عمل دی چې د پیغمبر مهر پرې لګېدلی هغه عمل به قبول زما محترم ورونو که هغه لږ هم موږ کړی الله تعالی به موږ ته په هغې نمبر راکړي انشاءالله چې څومره موږ کې اخلاص وي دومره به زموږ نمبر ډېرېږي او چې کله د سنتو خلاف عمل کوو نو تا به ډېر عمل کړی نمبر به صفر راشي ځکه چې هغه عمل ثابت نه دی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نو عمل صالح څه ته و چې د حدیث کې د الله نبی فرمایي نشته دی داسې ورځې چې نیک عمل پکې الله ته ډېر محبوب دی د دې 10 ورځو نه نیک عمل څه ته وایي عمل صالح هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو او د حدیث مطابق عمل ته ویل کېږي ځکه الله تعالی موږ ته څوک رالیږلی دی د نیکو اعمالو د ښودنې لپاره موږ ته نمونه څوک ګرځولی دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قرآن کې راته الله فرمایي الله خپل نبی ته وایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ای زما نبی دی امت ته دی ووایا زما دی بندگانو ته ووایا که د الله سره محبت کوئ نو زما تابعداري به غوره کوئ د پیغمبر تابعدارۍ له به راځئ د نبي علیه السلام د احادیثو د سنتو اتباع به کوئ نو چې کله د نبي اتباع وکړو څه به وشي 2 غټ انعامات يحببكم الله الله به تاسو سره محبت کوي ځکه د الله د نبی سره محبت دی که نه دی د الله د خپل نبی سره محبت دی نو څوک چې دغه خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل کوي دا انسان هم الله ته محبوب شي ځکه چې الله رب العالمین د سره مینه د چا د وجې نه کوي د خپل خوږ نبی د وجې نه صلی الله علیه وسلم چې دا دته ما کوم پیغمبر لیږلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې زما د حکم مطابق د دغه نبی تابعداري کوي ځکه چې الله ویلي د دې نبی تابعداري وکړي فاتبعوني زما تابعداري وکړي نو الله سره محبت کوي
دویم ويغفر لكم ذنوبكم الله فرمایي زه به ستاسو ګناهونه معاف کړم الله به ګناهونه معاف کړي د نبی د تابعدارۍ په وجه د سنتو د اتباع په وجه ګناهونه معاف کیږي موږ ټول ګناهګاران دا څومره لوی فضیلت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې الله رب العالمین څومره رسولان را لېږلي دي د هر رسول په باره کې دا حکم کړی دی چې د هغه به اطاعت کېږي الا لیطاع باذن الله د الله د هر رسول اطاعت به کېږي د الله په حکم باندې الله دا حکم کړی دی چې د وخت د رسول اطاعت په هر قوم فرض نو په موږ تاسو باندې د خپل رسول محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اطاعت دا فرض دی نو نیک اعمال به کوو په دې ورځو کې خو هغه اعمال چې زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي نو په هغې کې اذکار کې که تلاوت کې که نوافل کې که روژه نیسي که صدقه ورکې که د یو مسلمان جنازې له ځي که یو بل د خیر عمل کې د یو بیمار تپوس ته ځي او که دغه رنګه یو کس کمزوری دی او هغه سره یو تعاون کې دا ټول د خیر اعمال دي زما محترمو نو دې ورځو کې د هر خیر په عمل کې شرکت پکار دی یو عالم په دې سعودي کې تیر شوی دی شیخ ابن عثیمین رحمه الله دا مفتی اعظم د شیخ ابن باز رحمت الله علیه نه بعد هغه بعض ډېر ښایسته خبرې کړې دي او ښکلي بحثونه یې کړي دي یو بحث کې هغه دا وایي د افسوس خبره دا ده چې مسلمانان د رمضان د فضیلت نه خو خبر دي او دا ښه خبره ده او په رمضان کې د دې نیکو اعمالو ته ډېره توجه وي خو دا د ذوالحجې اولنۍ عشره کې ډېر مسلمانان دې نه غافل دي ډېر مسلمانان دې ورځو کې د نیکو اعمالو نه غافل دي د دې اولنۍ عشرې د ذوالحجې د فضیلت نه اول ډیر مسلمانان خبر نه دي او چې څوک خبر دي توجه ورته نشي کوشش پکې نه کوي حالانکه دا ورځې ډېرې عظیمې ورځې او په دې کې د هر نیک عمل کوشش پکار دی صحابه کرام تپوس کوي یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله د الله لپاره کې جهاد دا د دې ورځو اعمالو ته نه رسیږي د الله نبی ورته فرمایل ولا الجهاد فی سبیل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء او چې د جهاد فی سبیل الله اجرم د دې ورځو اعمالو اجر ته نه رسیږي او مگر هغه مجاهد چې خپل کور نه وته خپل مال د ځان سره واخسته او خپل نفس یې پکې وبایللو او کور ته واپس رانغی مال او جان یې دواړه الله له ورکړه نو بیا ټیک دا ډېر اوچت دی بیا ځکه هغه ډېره غټه قرباني بیا وکړه نور د هر عمل نه په دې ورځو کې هر نیک عمل دا ډېر غوره دی او افضل دی دغه رنګه بل حديث كرازي ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى دي عشر الأضحى موزكا دي كأخيرا كي بلا سمو رسرازي عيد الأضحى دا قرباني ورزي منغا دي تولك دا قرباني ورزي دي مطلب دا غط اختر ورزي شروع شولي دا الله نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي نشتا دي عمل چه دير پاک وي او دير لوي وي دا الله تعالی په نسبانی په اجر کې چې هر د خیر عملی په دې عشر الاضحى کې کوم چې د الله سورې دي چې د دې په لسم ورځ باندې هغه قرباني کیږي موږ ته قرباني وایو یوم النحر ورته په شریعت کې د قرباني ورځ دا ډېر عظیم ورځ دي دا ډېر پاکي ورځ دي او انسان لر پاکون کې دي د ګناهونو نظم محترم ورونو دغه رنګ په دې کې یو ورځ نه هم هغه ته یوم العرفه وای اتم ورځ هغه ته یوم الترویه وای خپل نمونه دي یوم الترویه باندې حاجیان مینا ته ځي یوم العرفه باندې عرفات ته ځي او بیا ورپسې بل ورځ شي یوم النحر شي د قربانۍ ورځ شي بیا ورپسې یوم النحر پسې بل ورځ د یوم القر او بیا ورپسې بل ورځ د یوم النفر الاول او بل ورځ د یوم النفر الثاني د اختر نه بعد د درې ورځې بیل نمونه راغلي اس درې ورځې ته ایام التشریق هم وایي کنه خو ایام التشریق کې د اولنۍ ورځ ته یوم النفر الاول وایي د دویمه ته یوم النفر الثاني وایي نه ویم دی اولنۍ ورځ ته یوم القر وایي ځکه په دې ورځ باندې مینا کې حاجیان قرارې ونیسي درې شیطانانو ورپسې چې کوم د یوم النفر الاول د مینا نه د وتو اولنۍ ورځ لکه تاسو ته احکام د حج کې ویلي که سړی وایي چې په دې دویمه ورځ باندې شیطانان درې واړه وګلم او بس وځم بس حج پوره شو وځي صرف طواف وداع ورته پاتې شو او دې بلې ته درېیمې ته وایي یوم النفر الثاني د حج د احکامو نه د وتو دویمه ورځ که سړی وایي زه درېیمې ته هم پاتې کېږم نو دا هغه دویمه ورځ ده چې سړی ورته پاتې شي درې واړه شیطانان پکې ایستلی کېږي نو ګوره د دې درې واړو ورځو بیل نومونه هم په حدیثو کې راغلي دي زما محترم ورونو دا ډېرې عظیمې ورځې بهترینې ورځې یوم العرفه پکې ده د یوم العرفه په باره کې راځي وروسته د روژې تذکره هم کوم ان شاء الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله سبحانه وتعالی د عرفې په ورځ باندې
دومره بندگان د اور د جهنم نه آزادوي چې په بله ورځ نه آزادوي. په دې ورځ باندې چې دا کم بندگان په دې عرفات میدان کې راجمع شوي، الله سبحانه وتعالی فخر کوي او ملائکو ته وایي چې وګورئ کنه زما دې بندگانو ته دا د څه دپاره راجمع شوي دي، دوی څه اراده کړې ده، دوی څه غواړي چې دلته راغلي په دې ګرمۍ او په دې تکلیف کې او دا سر یې خرولی دی او سرتور او دا خپلې د زینت او د ډول جامې هغه د زینت او د ډول پیزار هغې لرې کړی دی او دا په خولو کې ډوب دی او دا په ګردونو ککړ را روان دی او په دې میدان کې راغلی دی او موجود دی. دا څه راغلي دا بندګان؟ ملائکو یا الله دا خو دې دپاره راغلي بس ته ورته بخښنه وکړې جنت ته لاړ شي. ای ملائکو ګواه شئ دا ما وبخل دی ما جنت ته ولېږل. انسان ټول ګناهونه معاف شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې داسې حج وکړو چې په هغې کې ژبه کنټرول کې وساتي، بې حیا او غلطې خبرې ونه کړي. من حج فلم يرفث ولم يفسق او فسق ونه کړي، ګناه نافرمانی دا تانه ونه شي، کومه ګناه او غلط کار ونه کړي. پاک حج وکړي، پاک او ښایسته حج، د ژبه کنټرول د بدن کنټرول. دا به وي واپس شي په داسې حال کې د ګناه نه به داسې پاک شي لکه نن چې دی د مور نه پیدا شو. الله سوا د هغه حاجي صاحب نه چې پردې حق وي، پردې قرض دی، پردې حق دی، پردې جایداد یې لاندې کړی دی او دغه رنګ یا یې د چا نه غلا یا د چا غصب یا چې کوم دی په زوره یا په پټه د چا نه یو حق نیولی دی، نو خو بیا نه معاف کېږي ځکه پردې حق به ورکوي. الله تعالی به د هغه مخې ته قیامت پر ورځ ودرېږي. نور باقي د الله رب العالمین په احکامو کې دنه څه کوتاهي او قصور شوی او دغه عرفات میدان کې الله ته وجړل دا دومره مبارک ځای دی، دغه اوښ کې الله ته دومره مبارکې دي. الله رب العالمین ټول ګناهونه معاف کړي. زما محترم دومره عظیمه ورځ ده دا یوم العرفه. بیا یوم العرفه باندې روژه نیول دا د حاجیانو دپاره نشته او چې کوم مونږ او تاسو غوندې لکه اوس مونږ حج له نه یو تللي، مونږ دپاره په کار ده چې دا روژه ونیسو. الله دې مونږ ټولو له توفیق راکړي. د دې ډېر لوی فضیلت ځکه دا ورځ ډېره عظیمه ده. څوک چې حج له تلي هلته د الله رحمت سره مخامخ دي او څوک چې حج نه پاتې دي دلته دې د الله رحمت په روژه حاصل کړي. د الله دپاره دې ځان وږې او تږې کړي او د الله بندګي دې وکړي او روژه دې ونیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجه، نبی علیہ السلام په 9 ذو الحجه باندې روژه نیوله، و یوم عاشوراء او د عاشوري په ورځ به روژه نیوله، په 10 محرم باندې هغه د خوشحالۍ روژه وه چې موسی علیه السلام ته او د هغه قوم ته الله تعالی څه ورکړی؟ نجات او فرعون الله تباه کړی او دغه رنګه و 3 ایام من کل شهر او د هرې میاشتې نه به نبي علیه السلام 3 روژې نیولې نفلي. دا د نبي علیه السلام عادت. نو دیم عادتو چې هر کال به په 9 ذو الحجین یوم العرفه باندې څه نیوله؟ روژه به یې نیوله. خو چې په کوم کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته لاړو په هغه کال باندې صحابه کرامو کې اختلاف راغی. د عرفې ورځ شوه، بعضې صحابه وایي نبي علیه السلام نن روژه دی، مقصد دا چې موږ به هم روژه شو. بعض ویل چې نه لکه نن روژه نه دی، دا حج خو ډېر ګران کار دی، د عرفې ورځ هم سخت دی، سبا ورپسې دا بله ورځ د قربانۍ دا ورځ چې د غټ اختر دا ډېره سخت دی، په حج کې دا 2 ورځې سخت دي او د دواړو منځ کې دا شپه چې کومه د مزدلفې ده دا هم ډېره سخت دی. دا پکې غټ تکلیف په حج کې، ځکه دا حج چې دی دې ته د کمزورو خلکو جهاد ویلی شوی دی. نو ټیک د صحابو منځ کې اختلاف راغی. د هوښیار انسان هم ډېر ښه او بعضې زنانه هم ډېره هوښیاره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چاچي وه د عباس رضی الله تعالی عنه بیبي، د نبي علیه السلام د تره د عباس بیبي دا هم په حج کې موجوده ده. د نبي علیه السلام چاچي کې ام الفضل هغه وایي اوس په پته ولګي چې نبي علیه السلام روژه دی او که نه دی. پی راواچول په یو کنډول کې، ځکه اوښانې خو یې ځان سره بوتلې اوښ یې پکې راویله شله، کنډول یې ډک کړو. نبي علیه السلام به صدقه نه خوړله او هدیه به چې ورله چا راوړه بیا اخیستله قبلوله دی، ځکه پیغمبران د چا صدقې نه خوري. د پیغمبرانو چې کوم آل اولاد یې هم د چا صدقې نه اخلي، ځکه دا هسې هغه د مال خیری دی او هدیه یو مالدار ملګري ته م ورکولی شي. هدیه چې یو تحفه چې ورته موږ وایو نو دا به پیغمبران هم قبلوي، نبي علیه السلام هم قبلوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپلې چاچي هدیه ولېږله، د پیو کنډول کې ورته پی واچول، شوده چې ورته وایي هغې ورته واچول او ور ویې لېږل. دا شوده ځکه وایم زه یو ځل ګیر کې وم، زه لاړم ماشومانو له پی پکار موږ ورته پی وایو، مال پی راکړه مال یې ماسته راکړه، هلکه ما زه پی غواړم، یو ته موږ شوده وایو، شوده وایه که نه. ځکه چې دا زما بیان هر قسم خلک اوري، هسې نه چې د دیر سوات والا وایي چېرته ماستۍ لېږلي نبي علیه السلام. نو شودۍ په دې دغه کې راواچول په دې پیاله کې د نبي علیه السلام چاچي
او وروي لګل وای دا ستا چاچی را لګلی ام الفضل رضی الله تعالی عنها دا ستاسو لپاره هدیه ده دا اوس کې نبی علیہ السلام تاسو ته مخکې ما ویلي خطبو کې چې حج پس کړی دی پسې کړی او خبالي چت بو ټول مرګرو ته مخکاری ده نو نبی علیہ السلام په خپل او خباندې سور دی چې پای راغ کندول لاس کې ونیو او ویسکل چې ویسکل ټول صحابه ته خبره ښکارا شو چې روزه ده کنه دی روزه نه دی روزه خبره ښکارا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حج کې روزه نه دني ولې په یوم العرفه باندې ولې هغه ورځ ډیره سخته ده بیا به انسان دا حج احکامو کې کمزوري کیږي ځکه روزه غزان لا ګران کار دی پورا مشقت غواړي سړی کمزوري کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن عمر فرمایي رضی الله تعالی عنه وما د نبی علیہ السلام سره حج کړی دی ما د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره حج کړی دی ما د خپل پلار عمر فاروق رضی الله عنه سره حج کړی دی ما د امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه سره حج کړی دی د ټول سره د حج لته ما د ټول د عرفه په ورځ په حج کې روزه نه دی نیول نو حاجی سے باندې د عرفه روزه نشته البته مونږ تاسو کله عرفه روزه ونیسو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا روزه کچاونی ولا احتسب على الله زما د الله رب العالمین دا امید ده صوم يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده او بالحديث کې راځي ان يكفر السنه الماضيه والباقيه وای زما د الله نه امید ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کچا د عرفه روزونی ولا الله تعالی به د تیر کال او دا چې کم کال باقی دی د دې ګناونه به الله رب العالمین معاف کړي نو په دې باندې صغیره ګناونه معاف کیږي زما محترم او د الله خو خدای کم کبیره په معاف کړي د الله نو څه تاسو کوون کې نشته خو د کبیره او د بار علما وایي چې مستقل توبه پکار ده او په دې حق مې درته وختي ویلې هغه خو بغیر د دینه چې یاد راته هغه کس حلال کړي نه چې زه بس مړ استا شو ځه او ته پوس زنه ومي بخلو ده او یادار چې واپس کېږي ورته نو هغه بغیر د دینه خو نه معاف کیږي باقي الله سبحانه وتعالى د دې روزي په وجه باندې چې دا یو روزه ونیول شي د دوه کالو ګناونه په الله رب العالمین معاف کوي دا رنګ زما محترم ورونو په دې ورځو کې د نوافلو اهتمام دا ډیر زیات پکار دی ځکه دې باره کې یو حدیث دی ډیر خوږ حدیث په دې نوافلو سره د الله تعالی مدد ډیر راځي زما محترم ورونو د الله سبحانه وتعالى مدد ډیر زیات راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله تعالى قال الله تعالى فرمائي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب اغه څوک چې زما د یو ولی او د یو دوست سره دشمنی وکي زه ورته د جنگ اعلان کوم دا موږ لپاره یو تنبیه ده چې د الله تعالی یو دوست دی یو نیک انسان دی یو مؤمن دی هر مؤمن د الله دوست الله ولی المؤمنین الله تعالی د مؤمنانو دوست او مؤمنان د الله تعالی دوستان او دا ګناهونه په سناست یو انسان نه کی نه په ګناه په یو دغه باندې با یو مؤمن چې کوم دی هغه سره به ځای دشمنی او بغض نه کې نو یو د الله یو ولی دی د الله یو دوست یو نیک انسان یو متقی او پرهیزګار انسان دی او د سره چا دشمنی وکړله الله تعالی فرمایي زما ورته د جنگ اعلان دی او امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي وای د الله دوستان او اولیاء دا څوک دي دا وی علما دي په هر دور کې علما د الله اولیاء دي وای که چرته علما د الله اولیاء نشي نبی په مقدس مکړو اولیاء شته دي ځکه الله تعالی دا مقرر کړی دي د انبیاء وارثان ګرځولي دي دغه رنګ هر هغه انسان چې هغه نیک دی متقی دی د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعدار دی عقیده د توحید د الله ولی دی د اولیاء د الله سره دشمنی مکوا دا د الله تعالی دشمنی په سره خستلې او بیا فرمای وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه الله رب العالمین فرمای وای ما ته انسان د فرایض نه زیات په بل څه ډیر نشي رانږدې کېدل یو انسان دا غواړي چې الله ته نږدې شي فرایض پابندي کو فرض منځ فرض روزه فرض حج زکات فرض شو فرض زکات دغه نور فرایض لکه د اهل عیان نفقه او خرچه پتا فرض ده دا شو لته چې نور ډیر فرایض دي د حقوق ادا کول وغیرہ په دې فرایض ادا کول باندې انسان الله رب العالمین ته ډیر نږدې کېږي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه او همیشه دا بندا الله تعالی وی ما ترا نږدې کېږي تر دې پورې چې فرایض کوي ور سره نوافل هم کوي نو په نوافل باندې دې ما ته ډیر را نږدې شي څوک چې نوافل ډیر کوي الله فرمایي زه سره محبت کوما فاذا احببته
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الله رب العالمین فرمایي دا بنده چې کله د فرایض پابند شي دی ور سره نوافل کوي او په نوافل ما ته ځان نږدې کی زه د سره محبت کوم او چې کله زه د سره محبت وکم زه د هغه وخت شم چې پاغي دی اوریدل کوي زه د هغه لیدل شم سترګه چې پاغي دی لیدل کوي زه د هغه لاس شم چې پاغي دی رانیول کوي او زه د هغه خپشم چې پاغي باندې دی مزل کوي. د دې څه معنا ده؟ د دې یو معنا چې کوم د صحابو نه نقل صحابه د چا شاګردان دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یو معنا د صوفیاو ده. صوفیاو معنا د ځان نه غلطه معنا ده د حلول وایي هغه دا معنا کوي الله تعالی پکې نه نوځي نعوذ بالله د دې لاسونو په دې سترګو په وګونو په دې خپو کې الله نه نوځي نعوذ بالله. د حلول عقیده چې ده دا زما محترم ورونه یو باطله او گمراه کون او د کفر عقیده ده ځکه دا عقیده د سامری و چې اسخې جوړ کړو په دې کې الله نه نوته نعوذ بالله او بني اسرائیل ته د دې عبادت کول نو دا عقیده ګنده عقیده د صحابه معنا او د صحابه چې نبی علیہ السلام شاګردان دي به د صحابه شاګردان تابعین د دې حدیث سمانه کوي الله تعالی بستا مدد کوي ستا لاس ستا سترګي ستا غوګونه ستا خپې دا په طاعتونو کې استعماليږي د دې دا معنا ده دا معنا نه چې الله پکې نه نوځي او ګینه نعوذ بالله لك صوفیا وي به وي دې چې کوم دی وي دنه الله جوړ شي نعوذ بالله هغه وي کنه و چې کله په یو سیس کې الله نه نوځي لکه دې پیر ته مونږ ورې سجده کوي دې پیر کې الله تعالی نه نوته نعوذ بالله الله به حلول کړي نو موږ چې دې پیر ته سجده کوي دا الله ته سجده ځکه چې الله نه نوته دا غلطه معنا ده دا باطله معنا ده او صحیح معنا ده. لکه د دې مثال درکم یو سړی وایي لکه زما پلانې او پلانې زما مټی دي نه خو ستا مټی نه دي کنه مطلب دې څه دی زما څه دي ملاتړ مې کوي ملګری مې دي تعاون را سره کوي دا مطلب په سخته کې را سره ودري داسې وایي خلک. یو کس په کراچۍ کې ته دلته او د کراچۍ والا مرګره ستا باره کې څه وایي دا ما سره ولاړ دی دا ما سره دی نو ته خو هغه سره نه ته په خبر کې او کراچۍ کې دی دې ته عرفي کلمات وایي عرفي کلماتو کې غلطي معنی مه کوه د دې معنا دی نه دا زما ملګری ما سره دی نه زما ملګری دی لری کس په سعودي کې بناسي ته یې کدا ما سره دی دا زما سره دی ما مرګره دی مطلب دا نه ما سره تعاون کوي زما سره ملګرتیا کوي دا معاملې دا یا دا مسله راغلي په دې کې دا ما سره ولاړ دی زما تایید کوي دې دا معنا دا کوم چې داسې احادیث راځي آیتونه د دې معنا ممداوي یعنی الله تعالی د دې بنده سره مدد کوي الله تعالی ور سره مدد کوي دې بنده سره چې کوم بنده فرایض ادا کوي ور سره د نوافل ډېر اهتمام کوي او بیا الله رب العالمین فرمایي ولئن سألني لأعطينه دا بنده چې کله زه سره محبت کوم دا ماته دومره نږدې شي چې دې زمانه سوال کوي او سره نه غواړي زی ورل ورکوم او که زمانه پناه طلب کوي د یو سیس په باره کې چې الله د فلانی ضرر د فلانی تکلیف نه وساته الله رب العالمین فرمایي زه دل دا غینه پناه ورکوم. ګوره دینه دا معلومه شو د دعاګانو د قبولیت لوی سبب څه دی چې زموږ دعاګانې دي قبول شي موږ ورته دعاګانې نه قبلېږي د فرایض پابندي کوه او زموږ د فرض منځونو څه حال دی سار کې د ځوانان ټول وده پراته هلکه ته وده پروتې او دا بیا زموږ دعا نه قبلېږي لږ په ځان باندې مشقت سړی تېر کړي کنه لږ محنت او مجاهده سره وکړي کنه کوم آیت چې ما ولک ویل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله وعده کړی دا څوک چې زما د پاره ځان کړی په هر عمل کې مجاهده کوي تکلیف په ځان کوي دا سار را پاسېدل به تاته ګرانه مې کېدی شي ته به 12 بجې وده شوې د شپې ناوخته به وده شوې خو بیا چې اذان واوري بس فورا را پاسې د الله دپاره د خپل خوب قربان چېرې زه فرض ادا کړم په خپل ټیم باندې ادا کړم الله فرمایي زه داسې خلکو ته لارې کولاوم دا د الله وعده ده په قرآن کې چې کله د الله په بندګۍ کې مجاهده کوي والذین جاهدوا فینا زما دپاره الله وي ځان کړی زما دپاره مجاهده کوي زما دپاره په ځان تکلیف تېروي د خپل خواهش خلاف کوي نو لنهدینهم سبلنا الله وعده کوي زه ورته لارې کولاوم او دا مجاهده که ته په علم کې هغه لارې به در باندې کولاوي دا مجاهده که ته په عبادت کې دا لارې به در باندې کولاویږي او دا مجاهده که ته په یو بل نیک عمل کې هغه لارې به در باندې الله کولاوي. وان الله لمع المحسنين دا جمله ورپسې ولې وای بهشکه الله خاص ملګری د محسنینو دی محسن هغه چاته چې عمل د الله د رضا لپاره دې کې اشاره اخلاص ته انسان وکړو خود ریاکاری د پاره نه بلکې د الله د رضا لپاره الله سبحانه وتعالى بتا تلاری کولاوي بل دلاری بکلاوي مشکلاتونه به الله رب العالمین وباسي حیرانی کې به بالکل د خپل حالت ته چې الله رب العالمین څنګه طریقه باندې ماته د الله رب العالمین د الله رب العالمین وعده د ازما محترم مجاهده په عبادت
دغه رنګه زما محترم ورونو په دې ورځو کې تکبیرات دا ډیر ویل پکار دي، ورسره لا اله الا الله الحمدلله او دغه رنګه د نور اذکار او اهتمام. دی بارک حدیث دی د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من ایام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر. نشته داسې ورځې چې الله په نس ډېرې عظیمې دي او هغه ورځې چې الله ته پکې عمل د بنده ډېر محبوب دی د دې لسو ورځو نه. فاکثروا فيهن من التهلیل والتکبیر والتحمید. اے بندگانو، اے زما امت، نبی علیہ السلام فرمایي په دې ورځو کې ډېر ډېر لا اله الا الله وایي، الله اکبر وایي، الحمدلله وایي. بل حدیث کې راځي وإذا سلور کلمات الباقیات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا اذکار دی ورځ کې ډیر پکار دی، هر وخت پکار چې موږ روزانه کوو، خو دې ورځو کې دې ته ډیر اهتمام. ډیر زموږ رونه فارغ ټیم وسره دکان کې ناس ته ګاک راغی وس ګاک سره خبرې کې چې فارغ شي بدا وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله مسروایا. اذکار دی چې څومره ذکر کولای شي، خاص کر دا سلور کلمات که په دې ترتیب وي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هم سیده. بل حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي ستا خوښه ده چې کومه کلمه پکې مخکې کې او کومه پکې وروسته کې. بل حدیث کې دا اجازه ته ورکړي تقدیم تاخير هم پکې جایز دی چې یو کلمه پکې مخکې کې بل پکې وروسته کې خدا وایا. د دې ورد د دې ذکر دا ډیر زیات کوا. نو په دې ورځو کې زما محترم ورونو د اذکار او اهتمام او خاص کر به د تکبیرات او اهتمام دا ډیر زیات پکار دی. دغه رنګ په دې ورځو کې یو بل لوی عمل چې هغه اوس وخت ختم دی ان شاء الله، روانه جمعه به د الله په توفیق باندې دا غي احکام ذکر. هغه قرباني د زما محترم ورونو په لسمه ورځ باندې چې کوم ته یوم النحر ویل کېږي، موږ پښتانه وته د لوی اختر او د قربانی ورځ وایي. یوم الاضحى یا عید الاضحى یا یوم النحر، دا ټول نمونه زما محترم ورونه دا یو عظیم عمل دا ابراهیم علیه السلام د وختنا الله رب العالمین په موږ تاسو ټول مسلمانانو دا مسنون ګرځولې چې ابراهیم علیه السلام واقعا الله قران کریم کې ذکر کړی دا په سورۃ الصافات کې. د پیغمبرانو خوب دا وحی، د انبیاء خوب سي دا وحی قران کریم کې دلیل لري. د یوسف علیه السلام خوب سورۃ یوسف کې شته کنه، خوب څنګه شو؟ تعبیر راغو کنه مخته انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدين. خپل پلار ته یعقوب علیه السلام یا ابت انی رأیت 11 کوكبا، بابا جان خوبینه یو لستوري او سپوږمۍ ده او نور ده او دی ما ته سجده کوي. پلار ته وی بچیا بس خپل لاس کې دا چرته موایدا خو دی رونو ته موایا سره حسد کرش کله کړه رور بدبخت شي د بل رور سره په حسد کې راشي، او کوم رور چې بل رور سره په حسد کې راغی دا د بدبختی بنیاد کې خوده شي. چې کله رور تستا نیت خراب شو خیره د رور ته پړ کې راغی کنه قران نه معلومیږي چې کله د رور ته نیت خراب کو پوهه شې چې نن زما د زوال ورځ شروع شو، نن زما نمبر په خطر روان شو. پر ورولای کې خیانتونه او ګپونه نه لګي. رور ته رور زکوي چې دا تاسو په یو ګوګل کې لته وایي د سره صحیح ورولي کې د سره اخلاص کې د سره دوکي انټ پینټ نه کې زمونږه خپکی ګبنا دی وخت ورولي کوم حد تر رسیدل. ورور ماغه تکړه ورور دی چې نور لخه دوکا ور کوي او دغه رنګه چالاکی وسره کوي او فراډونه وسره کوي، او بل ورور دی قلاري ذلیل کیږي په دې په مزو کې خالي د خپل ځان لپاره میر زرما ټوله زما ځان لپاره کوش خپکی ګبنا د اصلاح لپاره مې دا خبره دا قران منتدا طریقه راخی. چورور ولای کی خیره پړ کې مرا والا کني د یوسف علی السلام درونو په شان بزیلی لشي، او یوسف علی السلام چې زړه پاک دی نیت یې رونو ته پاک دی، الله دومره عزتمن ک چې هغه مصر کې اول وزیر خزانه کو به وزیر اعظم کړو عزیز مصر شو، او د قرونه وت الله مخ ته ودرول سوالګری ولا ورغه زمون کور کې سنشت ولا راک الله تعالی وسره دا کار. رب العالمین ډیر ناشنا نظام دی، موږ په خپل عقل منسوبې جوړو، موږ ځان ته ډیر خيار وایو چې بزفر ورولې کړي رو خيار امداسي او منسوبو دا چل وو کوم دا الله تعالی برنه بیل تنظیم غره بیا جوړي. رب العالمین چې کوم ترتیب جوړي دا غي به ته عمر بر مقابله نشي کولای. په دی وجه نه الله رب العالمین دا هغه دغه نه چې کوم دې ځان ساتل پکار دي د پکړ نه او د مؤاخذې نه. غرض مې دا یو تربیتی خبره او استاد لپاره چې موږ ته فائدہ راکړي. نو یوسف علیه السلام خوب دي
د نور د ستورو کې اشاره ورونو ته واو، سپوږمۍ کې اشاره مور ته واو، په نور کې اشاره پلار ته واو. هغه خوب بیا پوره شو کنه. سوره یوسف په اختتام کې دا غي تعبیر راځي. دغه رنګ هم دغه سوره یوسف کې بادشاہ خوب لیدلې چې و کمزوري غواګانې راولګېدې او سردې غواګانې وخوړې او وچ وږي راولګېده او شنه وږي وخوړل. خوب چې د ظاهره کې چې ته صحیح نه داسې نه دي کې دنه یو معنا پرته دا خوب یو معنوي جهان دی. څنګه چې یوسف علی السلام دی خوب کې معنا وا ستورو کې اشاره رونو ته او سپوږمۍ کې مور ته او په نور کې پلار ته. داسې دلته هم دا غواګانې وږي ظاهره کې مراد نه بلکې دینه مراد کلونه مالی حالات د ملک. دا شپږ سربې غواګانې او شنه وږي دي کې اشاره چې اول به وکاله خډیره غله کېږي په مصر کې او خډیر فصلونه به کېږي او مالداري به راځي او دا وروسته وچ وږي او تپې غواګانې چې دا سربې غواګانې خوري او دا وچ وږي چې دا شنه دا وچ وږي چې دا شنه وږي خوري دې کې اشاره دی ته وروسته د قحط کلونه او سخت کلونه را روان. یوسف علیه السلام تعبیر ورکړ چې دغسې حالت دې وجه نه ورسره د بادشاه محبت هم پیدا شو، جیل نه رها کړ. چېرته دا سړی راولئ دا خود په جیل کې اچول نه غواړي. داسې خلک داسې قیمتي خلک ساتي دې نه خلک فایدې اخلي. داسې علم والا داسې کمال والا خلک دا خو خلک نه ضایع کوي. دې نه خو فایده اخیسته پکاري، دې نه خو مشورې اخیسته پکاري، دوی سره خو په هر کار کې چې دی صلاح پکاري. سړی ته یو رڼا حاصله کړي د داسې قیمتي خلکو نه. نو الغرض د ابراهیم علیه السلام هغه خوب چې بچی ته وایي اسماعیل علیه السلام ته یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچوړیا یو ناشنا خوب مې ولیده، په خوب کې ته مې راسملولې او ذبح کوم دې چاړه مې په لاس کې ده. بچیه څه دې خیال دی؟ د دې معنا دا نه وایي که بچی وایي چې زه خو تیار نه یم نو ګینې نه یې لاله. د الله حکم خو پوره کوي ابراهیم علیه السلام په هر صورت کې، خو مقصد د خپل بچی جذبې معلوموله چې دا زما بچی د الله حکم ته تیار دی که نه. هغه هم د ابراهیم علیه السلام بچی و. اسماعیل علیه السلام ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. ای بابا جانه زر هغه کار وکړه چې تا ته امر کړی شوی دی. دا په دې دلیل شو چې د پیغمبر خوب څه دی؟ وحی ده. تا ته خدای د الله طرف نه امر شوی دی زر زر په ما چاړه راولګوه او زر دی چې ته به ما عمومي د صبرناکو نه هېڅ او اوف نه کومه بلکې زه دې حکم پوره کولو ته تیار یم. چې څنګه یې راسملو فلما اسلما وتله للجبین چې څنګه پلار زوی دواړه د الله حکم پوره کولو ته تیار شو راسملو په اړخ څنګه چې چاړه رالګوله الله ورته د بره نه جبریل اواز کړو یا ابراهیم بس قد صدقت الرؤیا بس خوب دې پوره کړو بس ځکه خوب کې دا نه ولیدل چې سر یې کټ کړی دی او مړی ولو دومره یې چې راسملولې ولالو نو چاړه یې لاس کړې دې ځای پورې چې څنګه دا عمل شروع کړ وایي بس الله سبحانه وتعالی در باندې یو بل امتحان وکړو دې کې هم پاس شولې او بیا د هغې نه بعد ورله یو ګډ راوستی شل جنت نه هغې د هغې په بدل کې ذبحه کو. هغې نه بعد دا قرباني را روانه ده زما محترم ورونو. دا یو عظیم عمل دی چې په دې 10 ذوالحجه باندې کېږي او د دې چې کوم بعضې احکام دي او ان شاء الله تعالی په بله جمعه کې ذکر کو بتوفیق الله تعالی. اقول قولي هذا واستغفر الله.